د موبایل لپاره تر ټولو ښه وی پی ان اپلیکیشن که چېرته تاسو غواړئ چې زمونږ ډیټا دې هم محفوظ وي زمونږ موبایل دې هم محفوظ وي بل په دې وی پی ان کې دغه اپشن هم شته که چېرته تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې صرف دا د یو اپلیکیشن دپاره استعمال کړئ په ټول موبایل دې دا بوجل پرې باسي نو دغه اپشن هم په دې کې پی کې دا سپیلنګ تاسو ځان سره ولیکئ یا سکرین شاټ وباسئ زه به تاسو ته په سکرین باندې هم شو کړم اونلی کین ماسټر پی کې چې کنه هم تاسو په ګوګل کې سرچ کړئ په لاول سره به تاسو ته ویب سایټ راشي کنټیکټ اس په دې به داسې کلیک واخلئ کله چې هم تاسو بده باندې کلیک واخلئ بره بل تاسو ته سرچ نشان راشي په دې سرچ نشان کې بولی کې سیف وی پی ان دا وګورئ دا یو محفوظ او مطلب ډېر زبردست وی پی ان دی او تاسو بر دې لپاره دلته سرچ کړئ کله چې هم تاسو سیف وی پی ان دلته سرچ کړو نو دلته به دا وی پی ان تاسو ته راشي سیف وی پی ان پاست وی پی ان فراکسي ای پی کې په دې باندې څه کلیک وکړئ لاندې به ډاونلوډ باندې کلیک کړئ او دا په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ د دې نه بعد به دا تاسو په خپل موبایل کې اوپن کړئ او دلته تاسو ته د دې وی پی ان د کنیکټ کولو لپاره یو بټن به مین سکرین باندې شو کېږي به دې به داسې کلیک وکړئ نو دا خو به تاسو سره نارمل مطلب کنیکټ شي خو کوم چې پکې مین اپشن دی مطلب زیات ملګري صرف د واتساپ دپاره وی پی ان استعمالوي څوک د کروم دپاره څوک د مختلف ګیمونو دپاره نو مطلب که تاسو غواړئ چې زموږ په ټول موبایل دا بوج نه پرې باسي زه صرف د یو چیز دپاره استعمالوم نو دلته تاسو ګورئ د سایډ ته یو نشان تاسو ته شو کېږي کله چې هم تاسو په دې باندې داسې کلیک وکړئ نو دلته تاسو ته مختلف اپشن شو شي اوس دلته ورګه چې دا لږ سرچینګ وکړئ زه به تاسو ته بیا وښیم چې مطلب داسې به بل وی پی ان کې دا اپشن نشته په دې کې تاسو ډېر زبردست اپشنز درکوي فرست اپ څه د آل ایپس یوز د وی پی ان مطلب ټول اپلیکیشن کې تاسو مری د ټول استعمال کوي دا وګورئ ټول دا الاود دی مطلب آن دی په دې باندې او که تاسو بیا لاندې نور ګونې سلیکټډ ایپس ول ناٹ یوز دی وی پی ان هغه پکې تاسو هم سلیکټ کولی شئ چې مطلب نور د استعمالي خو صرف هغه دی نه استعمالي خو لاندې پکې بل یو اپشن دی اونلی سلیکټډ ایپس ویل یوز دی وی پی ان صرف هغه اپلیکیشن پکې تاسو سلیکټ کړئ چې کوم مطلب د وی پی ان استعمالي اوس مطلب تاسو صرف د واتساپ لپاره استعمالوي صرف یو واتساپ په تاسو ته دا بټن به داسې آن کړئ نور تاسو ټول موبایل بر دې نه محفوظ عزت ملګري سوی یار زه مطلب پرمیشن نشم ورکولی د اپلیکیشن ته په خپل موبایل کې دی وی پی ان ته نو د دې ځای تاسو پرمیشن ورکولی شئ چې زما دا ایپ استعمالي وی پی ان او دا دی نه استعمالي اکثر ملګري څه کوي مطلب مونوټایز پیج ورسره وي د کروم نه ویډیوګانې اپلوډ کوي یا نور دغه شان په نور موبایل کې وی پی ان مطلب استعمالول نه غواړي نو هغه تاسو په دې وی پی ان کې هغه سیټینګ کولی شئ اونلی سلیکټر باندې کلیک واخلئ دلته به اوس هغې ته صرف دا بټن به پې آن کوي کوم ته چې تاسو صرف وی پی ان آن کول غواړئ نور باندې مطلب تاسو نه استعمالوئ زه مطلب صرف زه خو تاسو ته طریقه صرف ښایم زه صرف په دې باندې دلته آن کړم یا به زه فسټ اپ دلته په اپلیکیشن باندې آن کړم چې بیا دوباره ماته معلوم وي مطلب زه په دې باندې صرف وی پی ان استعمالوم په نور موبایل باندې زه نه استعمالوم او دا به زه بیا دلته کنیکټ کړم دلته یونایټډ سټیټ تاسو پکې ځان مختلف ځایونه سلیکټ کولی شئ چې د کوم ځای وی پی ان هم تاسو استعمالوئ او بیا به کلیک واخلئ په دې کنیکټډ باندې دا وګورئ دا کوم بټن چې ده په دې به داسې کلیک وکړئ نو په لږ ټایم کې به دا وی پی ان تاسو سره کنیکټ شي دا تاسو کتلی شئ دا به تاسو سره کنیکټ شي او کوم یو ایپ چې تاسو دلته سلیکټ کړی وي نو صرف هغې ته بیا دا وی پی ان مطلب کار کوي او تاسو په نور موبایل باندې به لوډ نه پرې باسي دا وګورئ بالکل سکسسفول دا زموږ سره کنیکټ شو نو ډېر زبردست وی پی ان دی بیا که تاسو واپس دا ډسکنیکټ کوئ نو سمپل دلته به کلیک وکړئ او بس دا ډسکنیکټ په دې کې مطلب نور څه سیټینګ نشته خو کوم ملګرو ویډیو مخکې د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ اکثر ملګري تپوس کوي کوم یو وی پی ان زموږ دپاره ښه دی چې مطلب زموږ ډیټا هم محفوظ زموږ موبایل ته څه نقصان نه ورکوي نو تاسو دا وی پی ان په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولی شئ ویډیو مخکې د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان